جی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو، نن راغلمه ستاسو دپاره مې یو بل کلاس راوړه. په دې نن کلاس کې ما سره ټکي دي، دا ټکي لږ ګران دي، خو ګوره ستاسو به په انګلیش کې ډیره اضافه وشي. د دې دا پروناونسیشن چې کوم دی دا هم تاسو ته نن په دې کلاس کې لیکمه چې تاسو ته د دې ویل آسان شي. صحیح ده. کلاس وړوکی کلاس دی، تر اخره پورې یې وګورئ او ښه په غور سره یې وګورئ. صحیح ده. د کلاس په شروع کېدو باندې زه هم بسم الله ویم او تاسو یې هم شروع د بسم الله نه وکئ. ګورئ تاسو ته چې ما وویل ګران ټکي دي، خو ګوره دومره هم ګران نه دي. ښه، اولنی ټکی چې کوم دی سسپیشیس. د سسپیشیس مطلب دی، ګورئ دا تاسو ته دلته لیکلی شوی هم دی، تاسو دا څنګه ویلی شئ؟ سسپیشیس. سسپیشیس شکمن، د دې مطلب دی شکمن. دا تاسو ته زه په جمله کې استعمالوم، تاسو به په دې پوه شئ. It sounds suspicious to me. It sounds suspicious to me. یعنی دا ماته شکمن ښکاري. مونږ وایو که نه چې یار دا سیز ماته شکمن ښکاري، د دې ځای ته مه ورځه، دا سیز شکمن دی. It sounds suspicious to me. دا ماته شکمن ښکاري. بیا مخکې ټکی چې کوم دی کریټیسایز. د کریټیسایز مطلب دی، تاسو وینئ دې ته ما لیکلی هم دی کریټیسایز. تنقید کول یعنی نیوکه، په چا باندې څه نیوکه کول. نیوکې مونږ ډېرې زیاتې کوو، تنقیدونه خو خاصې هم ډېر زیات دي، خو تنقید ته تاسو ویلی شئ کریټیسایز. استعمال ته د دې وګورئ. علي always criticizes Hassan performance. علي always criticizes Hassan performance. علي همیشه د حسن په کردار باندې تنقید کوي، یعنی نیوکه کوي. د هغه چې څه کړه وړه دي په هغې باندې نیوکه کوي چې یار دا ښه نه دي. صحیح ده. علي always criticizes Hassan performance. علي همیشه د حسن په کردار باندې تنقید کوي، نیوکه کوي. صحیح ده. enhance. enhance ډیروالی کول، په یو څیز کې ډیروالی کول، ډیرول. صحیح ده. د دې استعمال چې وشي تاسو به په دې ټکي باندې هم پوه شئ. addition of this spice will enhance the taste of curry. صحیح ده. addition of this spice will enhance the taste of curry. ګورئ د دې تاسو ته زه د دې ترجمه څه داسې ده، د دې مسالې په ډیروالي به د سالن خوند ډیر ښه شي. مونږ وایو که نه که دا مساله د دې سالن ته واچوله نو خوند به یې ډیر ښه شي. صحیح ده. د دې مسالې په ډیروالي یعنی د دې په اچولو، د دې په اضافې سره به د سالن خوند ډیر ښه شي. addition of this spice will enhance the taste of curry. د دې مسالې په ډیروالی به د سالن خوند ډیر ښه شي. بیا یو بل ټکی دی، ګورئ دې ټکي ته تاسو په غور سره وګورئ. simultaneously. simultaneously. simultaneously دا تاسو ما سره بیا بیا ووایئ چې تاسو په دې باندې دا ژبه واوړي او دا تاسو ویلی شئ. صحیح ده. simultaneously. 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 صحیح ده. تاسو ته لیکلی شوی هم دی په یو وخت کې. صحیح ده. دا تاسو ته زه په جمله کې استعمالوم، تاسو به په دې پوه شئ. match will be telecast simultaneously on TV and radio. میچ به په ټي وي او ریډیو باندې په یو وخت کې ښودلی کیږي. صحیح ده. یعنی په یو وخت به په ریډیو او په ټي وي باندې میچ ښودلی کیږي. Match will be telecast simultaneously on TV and radio. میچ به په ټي وي او ریډیو باندې په یو وخت کې ښودلی کیږي. بیا زو منګه مخکې ټکی ګورو. مخکې ټکی چې ما سره کوم دی هغه دی ډیلیکیټ. ډیلیکیټ
صحیح ده. نرم او نازک مونږ وایو کنه چې دا سیز ډیر نرم او نازک دی. صحیح ده. استعمال که د دې مونږ وکړو she has got a delicate skin. she has got a delicate skin. د هغې پوټکی چې کوم دی یعنی مونږ ورته په اردو کې ورته چمړه وایي. د وجود چې دا کوم پوټکی دی صحیح ده دا د پاسه چې په کوم پوټکی دی د هغې پوټکی ډیر نرم او نازک دی. صحیح ده. څوک ورته پوستکی وایي څوک ورته پوټکی وایي مختلف نومونه ورته وایي خو اصل کې دې ته په انګلیش کې وایي سکن. سکن وایي چمړې ته پوټکی ته. صحیح ده. she has got a delicate skin. د هغې پوستکی چې کوم دی ډیر نرم او نازک دی. بیا مخکې ټکی چې کوم دی denial. denial صحیح ده لیکلی شوی هم دی denial. انکار کول. صحیح ده د یو څیز نه انکار کول. he was released on bail after his denial from the charge level against him. ګورئ د دې ترجمې ته وګورئ. په هغه باندې د لګېدلې شوي الزامونو نه انکار کولو نه پس راخلاص کړی شو. یعنی په هغه باندې چې کوم الزامونه لګولی شوي وو نو هغه د هغه الزامونو نه انکار وکړو او د هغې نه پس راخلاص شو. د دې ترجمه څه داسې ده. صحیح ده. he was released on bail after his denial from the charge level against him. په هغه باندې د لګېدلې شو الزامونو نه انکار کولو نه پس راخلاص کړی شو. یعنی په هغه باندې چې کوم الزامونه لګېدلي وو د هغې نه انکار وکړو راخلاص کړی شو. صحیح ده. ignorance. ignorance وایي ناپوهۍ ته. ناپوهي لاپرواهي. fools live in the world of ignorance. fools live in the world of ignorance. کم عقله د ناپوهو په دنیا کې اوسیږي. مونږ وایو کنه چې دا کم عقله دي د ناپوهو په دنیا کې اوسیږي. fools live in the world of ignorance. کم عقله د ناپوهو په دنیا کې اوسیږي. ګورئ جی د مخکې ټکي طرف ته ځو. prohibited تاسو ته لیکلی شوی هم دی. دا ټکی تاسو ما سره یو ځل ووایئ. prohibited. prohibited منع د یو څیز نه منع کول. صحیح ده. یو څیز ته داخله ده او منع ده. صحیح ده. ننوتل دي منع دي. دې ته وایي prohibited. ګورئ استعمال ته تاسو وګورئ. entrance of males in girls school is prohibited. entrance of males in girls schools is prohibited. د صحیح خبره د جینکو سکول د سړو ننوتل منع دي. یعنې د جینکو سکول ته د سړو ننوتل منع دي. صحیح د entrance of male in girls schools is prohibited. د جینکو سکول ته د سړو ننوتل منع دي. دا وړوکی شان کلاس ما ستاسو دپاره راوړو. زه امید کوم چې د دې کلاس نه تاسو ډیر څه زده کړئ. د دې ټکو پرونونسیشن صحیح زده کړئ. صحیح ده. دا بیا هم وګورئ بیا یې هم وګورئ چې دا ستاسو زده شي. وړوکی کلاس ته دومره وخت نه اخلي. که ژوند وي زه به راځم ستاسو دپاره د نورو کلاسونو سره تر د بل کلاسه پورې ماله اجازت هم راکړئ او ما په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد هم ساتئ. زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یی الله مو ښاد ساته آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.